که پر بدن خیرې وي اوبه پر تېرې شوې پوست ته نه ورسېدې اودس صحیح دی که نه دی صحیح؟ مثلا اوس دا پښې یا لاسونه د ځینو انسانانو دا ډېر خیرن وي چې بیا په صابونه یا په یو شي باندې پرېمنځې په تودو اوبو هغه لکه یو خور داسې پر پروت وي که د چا نو اوس دغه اودس صحیح دی که نه دی صحیح؟ مسله دا ده که د چا پر بدن باندې خیرې وي او اوبه پر خیرو تېرېدې و بدن ته اوبه نه رسېدې اودس یې صحیح دی. محیط برهانی کتاب الطهارات فصل اول فی الوضوء جلد اول 188 صفحه مسأله نمبر 21 مکتبه ادارة القرآن والعلوم الإسلامية